الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لسوالات و جوابات ديار لسر نشست الله بتوفيق سر شروع کو او بدی کی چه کم سوالونه شوی دی داغه به جواب کو باذن الله. اولنی سوال یو خور کړی دی چې یو زنانه مونځ کې او په منځ کې دغه خپې پټې نه وي، نو دا مونځ وشو که نه؟ یا د سوال دې شي والی چې په منځ کې د زنانه لپاره خپې پټول لازم دي او که نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی چې جمهور العلما دا وایي چې د زنانه لپاره په منځ کې خپې پټول دا لازم دي، سوای د لاسونو نه او د مخ نه چې دا ښکاره کولی شي، او مخ هم په هغه وخت کې ښکاره کولی شي چې کله ورسره خوا کې پردي نارینه نه وي، او چې کله پردي نارینه وي نو بیا یې نشي ښکاره کولی. خو عام چې کله ځان لمونځ کوي نو لاس مطلب دا ورغوي او مخ ښکاره کول دي کې څه حرج نشته، الا خپې چې جمهور علما دا وایي خپې پټول لازم دي. دویم قول دا دی چې خپې پټول لازم نه دي، او دا د احناف قول دی، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا خبره کړې ده، او شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا خبره کړې ده، او زما په خپل زړه دې ته مطمئن دی چې د زنانه لپاره په منځ کې خپې پټول غوره دي، لازم نه دي. کوم علما چې دا وایي چې خپې پټول لازم دي، نو هغوی یو دلیل پیش کوي چې هغه امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. ام سلمه رضی الله عنها وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زنانه به په څنګه کپړو کې مونځ کوي، نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله دا کمیس یې دومره اوږه دي چې د خپو دا شاګانې پټوي نو بیا پکې مونځ کولی شي. نو د خپو شاګانې چې پټوي د خپې پکې پټې پوندې، یعنې د خپو دا پوندې پټوي. خو هغه علما د دې دا جواب کوي چې دا حدیث ډېرو محدثین او راویانو راوړی دی، او په هغې کې دا نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. د ام سلمه رضی الله عنها خپله خبره ده، نو دا حدیث مرفوع نه، دا موقوف دی، دا د ام سلمه رضی الله عنها خبره ده. او که دا مرفوع وی رسول صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی وی، نو بیا د زنانو دپاره خپې پټول په منځ کې د لازم و. خو احتیاط په دې کې دی چې خپې پټې ساتي، یعنې د علماو د اختلاف نه ووته دا زنانه، خو که بالفرض چې خپې ښکارې شي نو مونځ یې صحیح دی، والله اعلم. بله دا چې دا غالبا ښکاره کېږي د زنانه د خپې چې په کور کې هغې دا ښکاره کېږي، دا قول مضبوط دی چې د زنانه لپاره خپې پټول لازم نه دي په منځ کې. خو بیا موږ دا خبره کوو چې احتیاط په دې کې دی چې خپې پټې ساتي، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زه وي کله نه کله سهار منزل اودس وکړم، په هغې باندې بیا درې څلور مونځونه کو، او وجه دا دی چې یخ دی، جمع دی، او اودس کول راته بیا ګران وي. آیا زما دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب، سنت طریقه دا ده چې اودس تازه کړی شي، دا سنت طریقه ده. چې کله سنت ویلی شي مطلب چې لازم نه ده. سنت طریقه دا ده چې اودس که دیم او منزل ځي نو بیا اودس وکړه، او په دې باندې ډېر دلایل دي، خو یو به پکې ذکر کو. په صحیح بخاري کې دا روایت دی، انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه، رسول صلی به د هر منځه دپاره چاردام کوو. امام ترمذي چې کوم روایت راوړی به یې سره دام دي طاهرا او غیر طاهر، که اودس به یې و او که نه به و. اودس نه وي بیا خو به لازم کې، اودس چې به یې و بیا به چاردام کو، نو دا سنت طریقه ده. خو رسول وسلم دا پرېښودیم دي یو پیر، یعنې په یو اودس باندې ډېر مونځونه کړي دي. او په روایت کې راځي، په صحیح مسلم کې د برید رضی الله عنه روایت دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه، رسول صلی به د هر منځه دپاره اودس کو، چاردام به یې کو، اودس به تازه کو. فلما کان یوم الفتح، د فتح مکې په ورځ باندې، په کوم ورځ چې مکه فتح کړه، نو په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم اودس وکړو، په موضوع باندې مسح وکړه، وصلى الصلوات بوضوء واحد،
او د دغه ورځې منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اودس باندې وکړو. نو عمر بن خطاب ورته یا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله، تا خو داسې کار وکړو چې مخکې به یې داسې نه کوو. رسول صلی الله علیه وسلم عمدا فعلته یا عمر، قصدا مې داسې وکړو. د دې لپاره چې امت ته پته ولګي چې د هر منځه دپاره چاردام کول او اودس تازه کول دا واجب نه دي. او که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کولی نو بیا به ته امت دا خبره هم دقه شان اخیستی وی چې د منځه دپاره په هر حال کې اودس کول پکار دي، که اودس دي او که نه. نو د ورور دا طریقه صحیح ده، اگر که غوره داري چې هر منځه دپاره اودس تازه کړی شي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی که چېرته امام په سري مونځ کې جهري تلاوت وکړي، که چېرته امام په سري مونځ کې جهري تلاوت وکړي، مثلا کې د ماسپښین په منځه ولاړلی او تلاوت یې په زوره وکړو، ماسپښین مونځ سري دی تلاوت یې جهرن وکړو. کله داسې هم کېږي چې امام خطا شي، شروع کړي الحمدلله رب العالمین ښه په زوره شروع کړي، نو چې په دې ټیم کې سجده سهو شتي او که نه؟ الجواب په دې ټیم کې سجده سهو نشته، ځکه چې د صرف یو سنت کار پرېښودو. ګوره په سري مونځ کې په پټه تلاوت کول د سنت طریقه ده، په جهري کې په زوره تلاوت کول د څه دي؟ سنت طریقه ده. خو که یو سړی په سري کې په زوره تلاوت وکړو مونځ نه خرابېږي. یو سړی په جهري کې لکه داسې کېږي ډېر، کله چې د ماسخوتن د مانځه د چا نه پاتې شي او قضا یې راګرځوي، نو ماسخوتن مونځ کې هغه څنګه تلاوت کوي؟ په پټه لګي. حالانکې ماسخوتن مانځه کې تلاوت څنګه پکار دی؟ جهرن پکار دی. نو صرف دغه ده چې سنت دې پاتې شو، خو سجده سهو پې نه لازمیږي. او دا هم یاده ساتئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله ناکله به په سري مونځونو کې یو آیت نیم په زوره وي، ملګرو ته به آیت واورو. د دې سنت نه ګوره ډېر امامان هم نه دي خبر. نو سنت طریقه دا ده چې کله ناکله ماسپښین مانځه کې مازدیګر مانځه کې آیت نیم په زوره ووایي. ولې به یې داسې کول؟ چېرته د جنت تذکره به وه، د جهنم تذکره به وه، رسول صلی الله علیه وسلم به آیت صحابه کرامو ته واورو. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو دې ټیم کې سجده سهو نشته. او دا ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی په صحیحینو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل داسې کو. خو که سجدې ولګولې نو څه حرج پکې نشته. که سجده سهو یې وکړه نو څه حرج پکې نشته. خو هسې د فایدې لپاره یو سوال کوو، مو خدای چې سجده سهو پې نشته، خو که څوک یې کوي نو څه حرج به نشته. خو که سجده سهو کوي نو د سلام نه مخکې به کوي که وروسته به کوي؟ وروسته به کوي. ولې؟ زیاتی کړی د سلام نه بعد به کوي، ځکه چې زیاتی کړی. د مانځه چې خپله کومه طریقه مسنونه طریقه ده او سنت طریقه دا وه چې د سري مونځ کړی هغه یې جهري وکړو. خو دا چې کله یو سړی جهري مونځ وکړي آیت نیم په زوره وایي، دا خو موږ وایو چې دا سنت طریقه ده. کله ناکله داسې وکړي نو دا خو سنت طریقه ده. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زموږ په جومات کې چې کوم امام ټاکلی شوی دی، یعنې رسمي امام دی، نو هغه ګیره وړه کوي، بلکې د موټي نه هم کمی، او نږدې جومات موږ سره بل نشتی، نو څه به کوو؟ الجواب په داسې سړي پسې شاته مونځ کول نه وي پکار چې ظاهري ګناهونه به هغې ښکاري. ظاهري انسانان ټول کمزوري، داسې سړي پسې مونځ کول نه دي پکار. اگر که مونځ چې پسې وکړي نو مونځ صحیح دی، ځکه چې دا زموږ عقیده ده چې په فاجر انسان پسې ګناهګار انسان پسې هغې ظاهري ګناهونه وي، په ده پسې مونځ کول دا صحیح دي، مونځ صحیح دی. مونځ خو په مشرک او په کافر پسې نه صحیح کېږي. خو یو امام دی ګیره یې نشتي، یو امام دی ظاهري ګناهونه چې خلکو ته معلوم دي په ده کې دي، نو په داسې امام پسې مونځ مه کوه. داسې امام وګوره چې هغه برابري د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تقواداري پرهیزګاري. الا دا چې پخوا کې راته بل جومات نه میلاوي او صحیح ده دا سړی بل جومات ګوري خو نشتي بل جومات، آیا دی مونځ پرېښودی شي د جمع یا ځان له به بله جمع کوي؟ نه به مونځ د جمع پرېږدي، نه به ځان له بله جمع کوي. او مونځ به په چا پسې کوي؟ مونځ به په چا پسې کوي؟ په دغه امام پسې به کوي کوم چې دا ګیره وړه کوي
یا مثال کې پرتوګ پنسي د ګیټو نه لاندې یا نور ګناهونه پکې نو په دغه امام پسې به مونځ کوي ځکه چې دې ټیم کې دی معذوره دی عذر دا دی چې بل جومات نشته نږدې داسې امام د بل نه میلاوي نو موږ درته نشو ویلی چې ته جمع پرېږده بس یا ځان له بله جمع شروع که نه او په دې کې موږ نصیحت کوو هغه ادارو ته د کومو په لاس کې چې دا اختیار دی چې د جوماتونو دپاره امامان غوره کوي یا هغه ملګرو ته چې هغوی د خپل جومات دپاره امام راولي او غوره کوي نو چې د الله نه ویرېږي او داسې امامان غوره کول پکار دي چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري او هغوی د الله نه یېرېږي او دا یو فایده د ساتي چې کله امام پرهیزګاري او امام د رسول صلی په طریقه برابري نو په هغه پسې شاته مونځ هم خوند کوي او کله چې امام داسې چې یا بدعتي یا ظاهري ګناهونه پکې او تقوا پکې نه نو په داسې امام پسې شاته مونځ خوند نه کوي یو سړی محراب ته مخکې کېږي یو سړی منبر ته خیږي په مخ باندې ګیره نشتي پنسي په ځان پسې راکاږي نشې تماشې کوي په ظاهري ګناهونو کې اخته دی څنګه دی دغه ځای ته ور مخکې کې د الله سبحانه وتعالی نه یره پکار ده چې کله امام غوره کوئ نو داسې امام غوره کوئ چې هغه د الله سبحانه وتعالی نه یریږي او داسې امام ته بیا نصیحت پکار ده که اوس یو ځای کې امام ټاکلی شوی دی د یوې ادارې د طرفه ته خو به کیسه نشي کولی نو ته به څه کوې نصیحت به کوې هغه ته وخت په وخت سره کښېنه اته وایه ګوره ته د خلکو دپاره به قدوه یې ته به جومات کې امام یې ستا دا حال دی نو چې ستا دا حال دی د نورو به څه حالي یا کوم چې به تا پسې مونځ کوي کوم چې ستا خطبه اوري د هغوی به څه حالي وخت په وخت ورته نصیحت کوه هدایت الله په لاس کې والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د تلاوت د سجدې بعض احکام موږ ته بیان که الجواب د تلاوت سجده د دې مبارک تفصیلي خبرې ما د بلوغ المرام په درس کې کړي خو دلته باسي بعض خبرو ته اشاره وکړو اولنی مسله دا د ساتي چې د تلاوت د سجده د سنت ته واجب نه ده اگر که بعض علماء ته واجب وایي خو صحیح خبره ده چې دا څه ده سنت ته ولې سنت ته په دې باندې یو دلیل دی په صحیح بخاري کې دی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په منبر باندې قرأ یوم الجمعه على المنبر بسوره النحل سورة النحل تلاوت به کوم ځای کې وکړو په منبر باندې وکړو په خطبه کې د تلاوت حتى اذا جاء السجده کله چې سجده راغله نزل فسجد وسجد الناس نو راکوشو د منبر نه سجده ولګوله خلکو هم سجده ولګوله پر روانې جمعې له بیا دغه صورت پکې تلاوت کو نو چې کله پکې سجده راغله نو دا خبره وکړه چې اے خلکو انا نمر بالسجود کله کله په دې شی تیروږي چې باید کې سجده فمن سجد فقد اصاب کچا سجده وکړه یو ډیره ښه ده ومن لم يسجد فلا اثم عليه او کچا سجده ونه کړه نو ګناه پې نشتی او راوي وایي ولم يسجد عمر او عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپله په دغه خطبه کې به سجده نه ده کړې نو که واجب وی نو بیا هغه دا خبره نشوه کولی او نه هغه پرېښودی شوه دینه دا واضح شو دلایل به نور هم ډېر دي خو دغه یو پوره دی بل دا چې صحابه کرام ټول ناستو دغه مخې ته لکه د ده خبره غلطه وی نو یو به پسې راپاڅېدلی وی ده سره به اختلاف کړی وی چې امیر المؤمنین ستا دا خبره کمزوري ده موږ د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې دا واجب ده خو نه یو هم څه ونه وي دلیل دی چې د صحابه کرامو په دې خبره باندې اجماع ده چې سجده تلاوت دا څه ده د سنت ته واجب نه وي بیا دا خبره ساتي چې د سجده تلاوت ډېر غټ فضیلت راغلی په صحیح مسلم کې روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه په کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجده کله چې د آدم بچی د قرآن تلاوت کوي او یو آیت راشي په کې سجده سجد فسجد او سجده ولګي اعتزل الشیطان یبکي شیطان بیا دنا خوش او جاړي او وی چې تبعید زما لپاره د آدم بچی ته د سجده امر شونه سجده وکړه او ما ته امر شیو نو ما نه وکړي زما لپاره جهنم دی دغه لپاره جنت دی مسلمان له پکار ده چې اسې دې نه پرېږدي بغیر عذره مأموم چې کوم دی په منځ کې چې ولاړې مقتدي دی خو د امام تابع دی چې امام سجده کوي دی به ورسره کوي بهر که یو قاري تلاوت کوي او ته اورې نو که قاري سجده وکړي نو ته به یې کوې او که قاري سجده ونه کړي نه په تا هم سجده نشته دا مسله یې ساتئ چې څوک قرآن وایي او هغه سجده وکړي ته به سجده کوې
چې څوک وایي هغه ونه کړه ته به یې نه کړې. او په دې باندې دلیل دی زید بن ثابت رضی الله عنه روایت ته هغه وایي چې قرأت علی النبي صلی الله علیه وسلم والنجم، ما د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته سورة النجم تلاوت کو نو سجده پکې موږ ونه لګوله. حالانکه سورة النجم په آخر کې سجده ده خو موږ سجده ونه لګوله ځکه چې دلته زید بن ثابت رضی الله عنه قاري دی هغه تلاوت کوي، رسول صلی الله علیه وسلم اوریدونکی دی، د سجده ونه کړه نو رسول صلی الله علیه وسلم هم سجده ونه کړه. بیا دلته دا خبره په کوم د فایدې لپاره ساتي چې اوریدونکي دوه قسمه، یو هغه دی چې هغه په نیت او په ارادې سره کیني اوري، یو تیریږي خو په غوږ ولګي، نو د هغې دپاره دا مسله نه ده. لکه اوس یو سړی دی په جومات باندې تېرېدو تلاوت یې واورېدو پای کې آیت راغی د سجدې، دی به سجده کوي؟ نه، هغه تېرېدو. هغه اورېدونکی به سجده کوي چې هغه په ارادې او په نیت سره اوري چې به زه دا تلاوت اورم. طریقه دا ده چې په اوله کې به منځه کې چې کې خو واضحه ده، لکه منځه کې یو امام ولاړ دی تلاوت کوي، آیت راغی سجده به وکړي، الله اکبر به ووایي، سجدې له به لاړ شي، بیا چې راپاسي بیا به الله اکبر ووایي او بیا به تلاوت شروع کړي. خو د سجدې نه د منځه نه بهر طریقه دا ده ته اوس لګې د قرآن تلاوت کې او آیت راغی د سجدې بس سجده به ولګې، الله اکبر به ووایي. په اوله کې الله اکبر شتي، په اوله کې الله اکبر شتي. او حدیث کې داري چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یقرأ علینا القرآن، رسول صلی الله علیه وسلم به مخکې قرآن وي، فاذا مر بالسجده کبر وسجد وسجدنا، رسول صلی الله علیه وسلم به تکبیر وي سجدې له به لاړ، موږ به وسلم سجدې له لاړو. نو صرف په اوله کې تکبیر دی، سجده به وکړي، بیا چې د سجدې نه دې سر راوچتو بیا ورسره الله اکبر نشتی او نه ورسره سلام ګرځول شتي، صرف دغه سجده ده. او دا مې ساتي چې د دې دپاره طهارت هم لازم نه دی. لکه اوس یو سړی زباني قرآن وایي په یادو یې وایي او یو آیت راغی او په هغې کې سجده تلاوت دی او د ده اودس هغه نشتي، نو دا سجده لګولی شي که نه شي؟ دا لګولی شي، ځکه چې داسې مونځ خو نه دی لکه دا مونځونه چې پنځه مونځونه دي یا د هغې چې کوم احکام دي هغه د دې دپاره نه دي. او په دې کې چې کومه دعا وي ویلی شي سبحان رب الاعلی، سبوح قدوس رب الملائکة والروح، یا سجد وجهي هغه دعا چې ده، یا یو دعا ده اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا، دا قسم دعاګانې پکې ویلی شي. بیا دلته بله مسله اخرنۍ به ذکر کو، هغه ده چې یو سړی دی تلاوت یې کوو سجده راله ویې نه لګوله، وروسته به بیا لګوي که نه به لګوي؟ ولې؟ سبب ختم شو، سبب د سجدې ختم شو، چې سبب ختم شو هغه سجده ختمه شو. وایي سړی ماسپښین کې لګي تلاوت کې، وایي زه ماښام چې کور ته ورسم بیا به سجده وکړي، سجده کوي کوم ځای کې چې سجده راغله هلته تا ونه کړه، وروسته پسې نور تلاوتونه وکړو، منځ کې پکې نور کارونه وکړو، هر څه په منځ کې رالو، اوس ته څنګه سجده کوې؟ دا سجده په هغه ټیم کې به کوې. ها که معمولي وخت پکې چې راشي لږ معمولي وخت کې څه خبره نه، ولې چې پرېږدي چې وروسته به یې کومه نو بیا دا سجده هغه ټیم کې د دې قضا نه راګرځي. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې د یو جومات نه قالینونه لرې کي نو هغه په بل جومات کې استعمالولی شي او که نه؟ بلکل استعمالولی شي، د هغې هېڅ حرج نشته چې په یو جومات دپاره قالینونه وقف وي او د هغوی نه زیاتي شي او هغوی لرې کوي نو بل ځای کې بلکل استعمالولی شي، او دغه هم د ثواب کار دی او دغه هم د اجر کار دی. او په دې موقع باندې زه ټولو ورونو ته دا نصیحت کوم چې د الله د کورونو خیال ساتئ، او دا خرچه څه دومره ډېره نه ده چې موږ یو ته وینا کوو بل ته وینا کوو. په ټول کلي کې جومات دوی درې او دا ټول کلی د الله یو کور یا دوه درې د هغې خیال نه ساتلی، دوی ځان ته چې مسلمانان وایي نو پته چې ضمیر به ورته څه وایي. چېرته موږ د خپلو کورونو دپاره چاندره ټوله کړې ده؟ ما خو اوس پورې څوک نه لیدلی چې راغلی وایي چې کور کې پلانی شی نشته او چاندره ټولو، خو د جومات دپاره به معمولي خبره وي د به ګرځي. اوس قالین په جومات کې اچول داسې کومه غټه خبره خو نه ده. ها غټه حاله ده چې یو سړي یا دوه غریبانو ذمهواري اخیستې ده او هغوی د الله د کور خدمت کوي او غریب سړی د هغه دپاره غټه خبره، خو که بالفرض دا ټول په ځان باندې دا خبره لازم کړي چې دا د الله کور دی د دې به موږ خدمت کوو،
که څوک مري او که چوي او که هر څه کي د الله د کور خدمت به کوي نو بیا به دې ته ضرورت رانشي چې ته بل سړي ته به بل ته به بل ته به نو دا هم د افسوس او د ژړا مقام دی چې موږ د خپلو جوماتونو هغه خدمت نشو کولی او د یو نه تمه ساتو د بل نه ساتو او دلته به راشي چانده د جومات دپاره د قالین دپاره قرآن دپاره او داسې او داسې بیا چې لاړ شي وایي جي د هغوی مذهب جدا دی او زموږ جدا دی مذهب چې جدا و تا چې هغه قالین راوړو دا د خپل جومات کې اچول جایز دي مذهب جدا دی چانده ترې اخله بیا مذهب یو دی جومات ته هلته جوړ کړي او الحمدلله دنیا جوماتونه د مبارک ملک جوړ کړي دي بلکې د غرونو په سوقو کې یو جومات به ته میلاو شي نو هغه به وایي دا د عربو نه یو کس راغلی او جومات جوړ کړی دی قرآنونه هلته پردی کوم چې د عربو نه راغلي کتابونه کوم چې د عربو نه راغلي خو مذهب چې جدا دی مذهب څه دی هغه جدا دی د دوی به نه مني د دوی پسې به وی ترموز نه کې په دوی پسې به دا نه کې دغه به نه کې د دوی نه به ځان لرې ساتي دوی عقیدې خرابوي دوی مذهب خرابوي خو پیسې خوږې دي پیسو کې خوند شته ښه نو صحیح شو چې اوس چې یو کس اوس دا وایي چې دا جوماتونه د فساد دپاره جوړ کړي دي یو ته په ځان کې به غیرت راولي ته د اصلاح دپاره جوړ کړه کنه صحیح ده که تا کې غیرت وایې نو څه ضرورت دی چې دا کسان راځي او عربو ته وایي چې زموږ قالین پکار دی او زموږ قرآنونه پکار دي جو ته یې وله کوه که نه که دی ورته ووایي دقه دا کوم چې وایي چې دوی د فساد دپاره جوماتونه جوړ کړي ده ته ووایه دی وایي زموږ ځانله بچي دي کوړمه ده موږ یې نشو کولی جی او داسې شتي دغه شان خلک شتي بلکل متعصبه کوم څنګه چې ضرور خبره وکړه چې دومره تعصب کې دې درجې ته رسېدلي چې یو سړی دله د الله کور جوړ کړي دی د فساد دپاره جوړ کړی فساد څه خو 15 وخته لمونځ به کوې که چې د خطبه به کوې اورې چې درس به کوې یایته به کښېنې دا فساد شو والعیاذ بالله خو دا ټول هغه تعصب دی چې د هغې نه د بعضو کسانو د زړونه ډک دي الله سبحانه تعالی دې موږ د دې تعصب نه ساتي د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د جمعې په ورځ د سورې کهف لوستل د دې وخت څه دی وایي بعض خلک وایي چې دا به د جمعې د مانځه نه بعد د دې وخت شروع کېږي بعض وایي چې نه جمعې د مانځه نه مخکې هم لوستلی شي الجواب په صحیح حدیثونو کې د سورة الکهف د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه تلاوت کول د دې فضیلت ثابت دی او یو به وایو امام حاکم امام بیهقي دا روایت راوړی دی رسول صلی من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه چا چې د جمعې په ورځ د سورې کهف تلاوت وکړو الله سبحانه تعالی به دله یو رڼا ورکړي او د دغه جمعې نه واله د بلې جمعې پورې یو ناشنا قسمه رڼا به الله دله ورکړي په بعض حدیثونو کې ورسره لیله ټکی راغلی د شپې نو د سورې کهف د تلاوت ټیم چې دی هغه د جمعرات په ورځ چې کله د نور ډوب شي نو شپه شروع شو که نه دا شپه د څه ده د جمعې شپه ده د دغه وخت نه د دې د تلاوت وخت شروع شو سبا د نور ډوبېدو پورې د جمعې په ورځ چې د نور ډوب شي ماښام دغه وخت ته پورې د سورې کهف د تلاوت وخت دی چې کم ټیم کې کولی شي والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي او دا پاڼه اړی د هغې دپاره دی د ګوته په ژبه باندې کېږي چې په دې سره لاړې او لونوالی ولګي او بیا د پاڼې اړی دا کار جایز دی او که نه الجواب په دې کې بعضو علماو سمه سختي کړې ده او په کتابونو کې دا مسله راغستې ده تر دې چې بعضو علماو هغه کارونه ذکر کړي چې انسان پې کافر کېږي یو یې پکې دا ذکر کړې ده وایي ځکه چې دا د قرآن بېعزتي ده ته څنګه د قرآن پاڼو باندې د علماو په دې زړونو کې د دین ډېر تعظیم دی او د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړونو کې غیرت دی د حق پرست علماو خبره زه کوم یو خو دغه هغه چیز چې د خپل کار سره کاري او خېټې سره کاري هغه نه د قرآن سره کاري او نه د پیغمبر سره کاري خو هغوی چې زما کار رواني علماو په دې باندې اوږده اوږده لیکل کړي خو صحیح خبره دا ده چې په دې کې څه حرج نشته په شرط د دې چې د بېادبۍ په نیت نه یې دغه مسله چې کوم رکسات مخکې ما ووې دغې ته به ضرورت راځي هله چې یو سړی د بېادبۍ په نیت کوي قصدنې کوي چې زه د قرآن بېعزتي کومه
خو چې یو سړی د قرآن بې عزتۍ په نیت یې نه کوي نو په دې کې څه حرج نشته. بعض علما وایي داسې یو کار کوه تا ته ضرورت راځي د پاڼه اړې نو داسې یو سپنج یو کپړه یا ټیشو ځان سره خوا کې کښېږدي چې هغه لوني نو چې کله ته د قرآن پاڼه اړې په هغې باندې ګوته یې معمولي ولګو بیا به پاڼه واړو نو دغه مسلې نه بالکل څه شوې بالکل ترې ووتې او د هغې نه بچ شو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې زړونو کې د قرآن سره د مینه محبت ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی دې د قرآن دغه تعظیم دا قدر د زموږ په زړونو کې برقرار ساتي د مرګه پورې. د یو ورور سوال کړی دی چې د تهجدو لپاره غوره وخت څه دی او څو رکعته وکړو. غوره وخت هغه د شپې د درېیمه حصه اخرنۍ درېیمه حصه شپه په تقسیم کې څو حصو ته درېیو ته بیا به باید کې دا وګوري چې اخرنۍ حصه کومه راځي ځکه چې یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى في كل ليله الى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالی هر شپه د دنیا اسمان ته راکوزېږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي په دې اخرنۍ درېیمه حصه کې او دا وایي چې من یدعوني که څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم څوک دعاګانې غواړي چې دعا وله قبوله کړم څوک بخانه غواړي چې ویې بخم بعض روایتونو کې داسې راځي په چا باندې مصیبت دی چې مصیبت دې ختم کړم په بعضو کې داسې راځي د چا رزق تنګ دی چې رزق وله پراخه کړم نو د دې نه ثابته شو چې غوره وخت دغه اخرنۍ حصه ده. بیا ضرور وایي چې څو رکعته دي رسول صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس کړی په صحیحینو کې دا حدیث دی د شپې لمانځه مبارک کې رسول صلی الله علیه وسلم صلات الليل مثنى مثنى دوه رکعات دي. دې کې علما وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ونه وایي چې څو رکعات دي خو طریقې ورته وښوه مطلب دی چې څو کولی شي خو د رسول صلی الله علیه وسلم خپله طریقه څه ده 11 رکعات رسول صلی الله علیه وسلم د 11 رکعاتو نه زیات لمونځ نه یې کړی شپې که روژه ده او که غیر روژه ده دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. خو د رسول صلی الله علیه وسلم د دې مونځ مبارک عایشه رانه څه وایي وایي رسول صلی الله علیه وسلم د شپې دا مونځونه کول تپوس یې مه کوه چې څومره ښایسته به یې کول نو چې یو سړی لږ کوي او هغه ټونګې لګوي نو فایده نشته. موږ هم تا ته وایو چې لږې وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا ده وګوره لږې ډېرې نه دي کړي لږې کړي خو د هغه دا مونځ هم څه مونځ و که نه نو په دې طریقه چې هغې کې اطمیناني سکوني خشوعي ته د الله سره رابطه جوړه که نه چې شپې راپاسېدې خوب دې خراب کو طلایي دې پرېښوده یا به موسم یخي یا به بیمار یا به ستړی دا هر څه باوجود ته راپاسېدې او بیا ټونګې ولګوې نو څه فایده شو بیا خو مونځ په صحیح طریقه کول پکار دي که والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی چې دا خلک دا وایي چې د ابلیس چې کله آدم علیه السلام ته سجده لګوله نو دی جنت ته د مار په خوله کې ننوتی و نو دا خبره صحیح ده او که نه الجواب بعضو مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده په خپلو تفسیرونو کې او یو خبره ده دې کې فایده ده عوام کله کله سمه ګډه وډه خبره وکړي دا بعض وی دی د ځان نه وکړي خو دا خبره زه ورته وایم زه هم ګوره د عوام چې څه خبره کوي نو چېرته د مولوي صاحب نه یا د امیر صاحب نه مې اورېدلي هسې نه کوي چې باید تحقیق وکړي چېرته څوک امیر صاحب لګي یا جاهل مولوي صاحب هغه لګي دا ګډې وډې ولي دوی ته یې زده کړي دا خبرې بیانوي پای باندې ډېر مثالونه یې که زه هغې ډول خبرو باندې ډېر اوږده شي زموږ په معاشره کې ډېرې قصې دي چې روانې دي او د هغې څه سند هغه نشتي خو مولیانو کړي دي که نه او یا امیرانو صاحبانو کوم چې دا ګشتونه مشتونه کوي دوی سره علم نه خو دوی څه قصه کړي که نه یا هغوی بیا کوي دا قصه دا خبره بعض مفسرینو ذکر کړې ده چې ابلیس جنت ته ننوتی دی د څه په خوله کې د مار په خوله کې او هغه داسې وی کله چې د الله د دشمن ابلیس جنت ته ننوته وختونو د هر څاروي سره مشوره وکړه او د هر ځناور سره مشوره وکړه که ته ما دننه بوځي جنت نو یې ټولو ته انکار وکړو سوای د څه نه د مار نه وی مار ورته وایي چې زه به دې ویسم او وی ده ورته وایي که تا زه دننه بوتم نو ته زما په حفاظت کې زه به دا وکړم زه به دغه وکړم نو دی دننه بوتو
او د وسوسه واچوله د آدم علیه السلام زړه ته. بعض وایي نه، دا مار چې دی دی په جنت کې و د آدم علیه السلام خدمت به یې کو، آدم علیه السلام خدمت به یې کو په جنت کې. نو دا دغه ورته راښکاره شو یو ورځ ابلیس ورسره خبره وکړه، په اخره کې دا دی چې خبره پرې ومنله. نو ده په خوله کې وي دا دغه ځان سره ورننه ویستو د ابلیس. نو د هغه ورځې نه الله سبحانه وتعالی په ده باندې د ذلت راوستو چې دی خاورې خوري. مار څه خوري؟ خاورې خوري. او بله ده وی ده ته وویلی شو چې ته د آدم د بچو دشمنې او د آدم بچي ستا دشمنان دي چې کوم ځای کې دي یینې وجنې به دي. دا به سزا پرېوته وي، دا د الله طرف نه سزا شو. یو دا چې خاورې به خوري، او دویم چې د آدم بچي په کوم ځای کې یینې نو وجنې به. خو دا خبره یې ساتي چې دا ټول اسرائیلي روایت دي، د بني اسرائیلو نه نقل شوي او د دې څه سند نشته. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې صرف دومره ویلي دي فوسوس الیه الشیطان، وسوسه واچوله شیطان چاته؟ آدم علیه السلام. بس اوس دا شیطان د څه په خوله کې ننوتی دی، څنګه ننوتی دی، دې خبرې ته ضرورت هم نشته. بلکې موږ داسې وایو چې شیطان هغه ته وسوسه اچولی شي د جنت د دروازې نه. نو دې قصې ته پکې ضرورت نشته. دې باره کې چې کوم روایت راغلي دي هغه ټول څه دي؟ هغه کمزوري دي، صحیح سند سره روایت نشته. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی، ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وایي د آدم علیه السلام نه واله د رسول صلی الله علیه وسلم د وخته پورې د هغه د پیدایشه پورې څومره کلونه تېر شوي دي؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې شریعت خو موږ ته داسې تحدید نه دی ښوولی چې یعنې وخت یې ښوولی چې دومره وخت د آدم او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دی. نو دا یې موږ ته نه ده ښوولی، خو دومره ده چې دې باره کې آثار راغلي دي او حدیثونه راغلي. بعض صحیح دي، بعض څه دي هغه ضعیف دي. یو خو دا ساتئ چې دا خو د الله خبره ده چې الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام مبارک کې وي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 900 کاله دا خو هغه دعوت چلولی. بیا مشهور خبر دی چې د عمر 1000 کاله و. بل په صحیح روایت کې دا راځي، امام بخاري دا روایت راوړی د سلمان فارسي نه. سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې د عیسی علیه السلام او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې زمانه هغه چې د 600 کاله دي. دا دوه خبرې بالکل ثابتې دي. 600 کاله د چا او د چا په منځ کې دي؟ عیسی علیه السلام او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. بعض احادیث داسې دي چې بعض علما یې صحیح کوي او بعض یې کمزوري کوي. هغه بعضو ته زه اشاره کوم او دا یو اهمه مسله ده، یاد یې ساتي. د فایدې لپاره زه تاسو ته دا بیانوم. یو دلیل دا دی چې د آدم او د نوح علیه السلام په منځ کې 10 قرونو حدیث کې دې سره دی. امام ابن حبان رحمه الله دا حدیث راوړی. مطلب څو پیړۍ؟ 10 پیړۍ یا 1000 کاله. په دې کې د علماو اختلاف دی او زه وروسته دا مسله ته بیا بیانوم. د دې روایت نه دا واضحه شوه چې د آدم علیه السلام د نوح علیه السلام په منځ کې څو کاله شو؟ 1000 کاله یې ووله. دا دې روایت نه ثابتېږي. بل یو روایت کې دا راځي او دا امام حاکم راوړی دی چې د نوح او د ابراهیم علیهم السلام په منځ کې 1000 کاله دي، 10 قرون. نو څو شو؟ 1000 کاله د آدم او د نوح علیهم السلام په منځ کې، بیا د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پورې څو کاله شو؟ 1000 کاله شو. هله چې کلمه قرن 100 کاله ومنو، ځکه چې بعض علما وایي د قرن مطلب دی پیړۍ. او دا پته نه چې د هغوی عمرونه څومره و چې موږ دغه پیړۍ حساب وکړو. لکه دغه مبارک کې راځي د نوح علیه السلام مبارک چې په یو زنانه باندې تېر شو، بچی یې مړو او ژړلې. نو هغه ورته نصیحت وکړي صبر کوئ، دا غریب په ځوانۍ کې مړ شو، هغه تقریبا 300 کاله عمر و چې مړ. نو اوس څنګه اندازه به لګو چې دا پیړۍ به ګورې د هغوی 100 کاله وه، چې د هغوی عمرونه خو ډېر. ښه یو دا روایت شو. بل یو روایت هغې کې دا راځي چې د موسی
او عیسی علیهم السلام د دوی په منځ کې چې دی نو 1900 کاله دي. د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څه شو؟ 1900 کاله شو. او بیا د عیسی علیه السلام او د رسول په منځ کې څه شو؟ 600 کاله دي. خو دې کې یو مشکل راځي، که دا نه وي نو بیا موږ هسې اندازتن ویلی شو چې دومره وخت به یې چا په ذهن کې راغی؟ آدم علیه السلام 1000 کاله شو، بیا د نوح علیه السلام عمر 1000 کاله هغه شو، بیا د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام نه، د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څومره فاصله د دې پته نشته. د دې مبارک ضعیف روایت هم نشته. د دغه ځای منځ کې پاتې شو چې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څومره وخت او ثابت شو د دغه عمر آدم علیه السلام بیا آدم علیه السلام نه نوح علیه السلام پورې، نوح علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام پورې. خو ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام پورې هیڅ پته نشته. بیا د موسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې هم ثابت شو، د عیسی علیه السلام نه د رسول سلام پورې 600 کاله. او ما دا وایي چې دې کې بعض روایت صحیح دي او بعض څه دي کمزوري. بیا موږ جزم نشو کولی چې دومره کاله دي. ولې؟ اولنۍ وجه دا ده چې ملک صاحب مخکې ووایي چې کله هغه ووایي چې دې کې 10 قرون تیر شوي دي، نو بیا د علماو اختلاف چې قرن 100 کالو ته وایي که نه قرن پیړۍ ته وایي. نو که 100 کاله شي خبره واضحه ده چې 1000 کاله شو. خو که پیړۍ واخلې نو د هغوی د یوې پیړۍ به څومره عمر و دا موږ ته څه پته نشته. په دې ورسېدی که نه؟ دویمه دا چې قرآن او حدیث ته خبره موږ ته داسې نه ده خو تحدیدا چې به دومره ده، خو زموږ کار څه دی؟ په دې پیغمبرانو باندې ایمان راوړه او دوی چې کوم هدایت د الله له طرف نه راوړی دی د هغې تابعداري کول. والله اعلم. دا ما کوشش کړی دی چې بس روایت مې داسې بیان کړو دې دپاره چې هسې دا خبره تاسو ته نږدې کړم. خو دومره ده چې بالضبط څوک نشي ویلی چې د آدم علیه السلام او د رسول صلی په منځ کې څو کاله دي. او دا درته ویلی شم چې زمونږ او د قیامت په منځ کې وخت لږ پاتې دی. دا واضح خبره ده. نو سړی په دې سوچ کوي چې آدم علیه السلام د نوح علیه السلام پورې څو کاله تېر شوي او دا سوچ ورسره نشته چې قیامت ته څومره وخت پاتې شوی. نو قیامت هغه علامات غالبا علامات هغه څه دي؟ هغه راښکاره شوي دي. نو قیامت نږدې د هغې دپاره تیاری پکار دی. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا په صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام شتي چې هغوی د علم د طلب کولو د لاسه ودونه نه یې کړي؟ الجواب، اول خدای خبره یې ساتئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی امت ته چې تاسو نکاح وکئ او ودونه وکئ. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې بعض کسان د رسول صلی کور ته راغلي، د رسول صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې تپوس وکړو، نو بیا هغه یو وایي چې لا اتزوج النساء، زه به واده بلکل نه کوم. وروسته بیا رسول صلی چې کله راغی او دې خبرې نه خبر شو لاړ تقریر وکړو ما بال اقوام قالوا کذا وکذا. څه چل وي دا بعض خلک دا خبرې کوي. نبی بک رسول صلی وایي لکني اصلي وانام، زه خو د شپې لمونځ هم کوم او وده کېږم، واصوم وافطر، روژه کوم هم بوزه کوم هم، واتزوج النساء او د ښځو سره ودونه کوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا زما طریقه ده او که څوک پې عمل نه کوي نو هغه زما په امت کې نه دی. دې نه واضح شو چې واده کول د رسول صلی ترغیب ورکړی. ځکه په یو روایت کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی، رسول صلی النکاح من سنتي، نکاح د چا سنت دی؟ رسول صلی دا زما سنت دی. او په صحابه کرامو کې داسې یو صحابي ما ته خو نه دی معلوم او نه په دې سیرت په دې کتابونو کې داسې راغلی چې هغه د علم طلب کولو د لاسه واده نه یې کړی. لکه وګوره دغه ته د خلفای راشدینو ته څومره غټ علما دي او غالبا صحابه کرام چې دي د هغوی ښځې 2 3 4 دي، بلکې بعض پکې داسې دي چې هغوی بې شماره به یې طلاقې کړي دي او نورې کړي او د هغې سره سره غټ علما دي. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ټولو ډېر ډېر ودونه کړي او غټ علما هم دي. بعض پکې د لښکرو امیران دي مشهور لکه عمرو بن عاص، ابو عبیده بن الجراح، خالد بن الولید، او دې ټولو ډېر ډېر ودونه کړي. داسې نه دي چې زموږ دا کار داسې چې ډېر واده نه شو کولی بلکل، بلکې هغه صحابي ته وګوره ابو هریره رضی الله چې ټول نه زیات حدیثونه نقل کړي هغه هم واده کړی،
ابو سعید الخدری، انس بن مالک، ډېر روایتونه را نقل کړي، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، د ټولو ډېر روایتونه نقل کړي او بیا هم هغوی ودونه کړي دي. ښه په روایت کې دا راځي، امام ترمذي دا روایت راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ارحم امتی بامتی ابو بکر، زما په امت کې رحم دل انسان هغه څوک دی ابو بکر صدیق، واشدهم فی امر الله عمر، او د الله په احکامو کې سخت انسان هغه څوک دی عمر بن خطاب دی، واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، او ټول نه زیات حیاناک هغه به عثمان بن عفان، واعلمهم بالحلال والحرام، او زما په امت کې چې څوک ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه معاذ بن جبل دی رضی الله عنه. معاذ بن جبل واده و، لکه رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه واده و. وافرضهم زید بن ثابت، او د میراث ته مسلو باندې چې څوک ښه پوهېږي هغه څوک دی هغه زید بن ثابت. واقرأهم ابی بن کعب، او ټول نه ښایسته قرآن چې زما په امت کې وي هغه څوک دی ابی بن کعب، او دې ټولو ودونه کړي. نو دا خبره کمزوري ده چې واده ټکراو خوري د څه سره؟ د علم طلب کولو سره، بلکې د دې سره ذهن تیزیږي. دا داسې کمزوري خبره چې واده او دا یو بل سره ټکراو نه، چې یو سړی دواړه جمع کړي او کوشش کوي او محنت کوي، الله سبحانه وتعالی ورته هغه لار څه کړي؟ هغه ورته اسانه کړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زما عمر 22 کاله دی او ګیره مې نه راخیږي، او زه غواړم چې زما ګیره وي، نو آیا زه داسې دوايانې استعمالولی شم چې د هغې سره ویښته راخیږي؟ دا ناشنا سوال دی. یعنې څومره مین دی په دې ګیره باندې. هغه خلک به څه جواب ورکوي دي چې کمې لرکۍ پیسې ورکوي او لرکۍ، نو دا غریب په دې دغه کې دی چې دا به راخیږي او که نه به راخیږي. یو 22 کاله عمر دی، دا حرسناک دی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، د هغه په سنتو باندې. نو جواب دا دی چې اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مسلمان له په هغه څه باندې راضي کېدل پکار دي کوم څه چې الله ورکړي. الله د دې رور په تقسیم کې دا ویښته د ګیرې دا نه دي رسولي، نو دله پکار چې په دې باندې څه وکړي؟ صبر وکړي. دویمه خبره دا ده چې الله دې نه رانیسي، الله دې په دې خبره نه رانیسي چې ستا ګیره ولې نشتی، بلکې په دې رانیوکئ الله چې ولې دې لرې کړې ده، ولې دې وړه کړې ده، په دې الله رانیوکئ. او د سلفونو ډېر آثار نقل دي چې ګیره به د چا نه وه، نو ارمان به یې کوو که چېرته څوک راته میلاو شي په سرو زرو په سپینو زرو به زه د خپله ګیره ځان له والمه، خو چې یو ویښته دوره باندې راخرڅ کړي. ځکه چې دا ګیره دا ویښته دا د انسان ښایست دی، د سړیتوب علامه ده، د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوطه طریقه ده. الله دې به موږ برقرار ساتي. بیا موږ دا وایو که داسې دوایي چېرته بالفرض یي چې د هغې د لاسه ویښته راخیږي او په هغې کې نقصان نه وي، دا اهمه خبره ده چې په هغې کې نقصان نه وي، نو دا دوایي استعمالولی شي. علماو دا مسله په کتابونو کې راوړې ده، دین کې یو مسله هم نه ده پاتې، پخوانو علماو ذکر کړې ده. یو سړی وایي چې پخوانو علماو هغو ته داسې دوایي نه هغوی سره وایي چې ویښته راخیږي. پخوانو علماو دا مسله ذکر کړې ده، مستحب طریقه دا ده چې ګیره غوړی. ولې غوړی؟ چې غټېږي ښکلي مزدار، نو دې نه دا مسله ثابته شوه که ویښته ولې غوړی وروره، ګیره ولې غوړی وایي چې غټه شي، نه ده خو بلکل نه راخیږي. نو دې هم داسې دوایي استعمالولی شي چې دا ویښته راوخیږي، خو په شرط د دې چې بدن له نقصان نه ورکوي. څه ناشنا حالات دي، خلک اوس اپریشنونه کوي، یو ملک ته ځي بل ته ځي، سر یې پکې شوي ویښته لګوي. نن سبا ټول دغه قصه چلېږي، فلاني ځای کې ولګوله، بس پکې هغه نقلي غونته کې په سر یې ښودي. حکم ویښته چې الله وله ورکوي نو هغه د نایبو دوکان کې وګوزاري، او چې د کوم باره کې به ته الله تپوس کړي، و یو سړی پکې د الله به تپوس کړي چې ولې ستا سر ولې پکې و، او ویښته په سر شتي نشتي، کوم چې شتي سر توری والې ده. او په صحابه کرامو کې راته ښوي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه پکې و، منځ کې ویښته نه و. خو سیرت یې څنګه سیرت ته چې سړی واوړي، سړی چې زړه د سړي را ژوندی شي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه په سیرت کې راځي چې هغه سخت پکې و، سر په دې منځ کې بلکل هغه ویښته نه و،
صرف دې سیلونو ته ویښته ولي سیرت ته وګوره څنګه عظیم انسان و. ښه ګیره د دې علي بن ابي طالب څنګه و؟ د سر خو یې دا حال دی، درته ناشنا وویم، د سر خو یې دا حال دی او د ګیرې دا حال دی. یو پیر په منبر ولاړو خطبه یې کوله، نو کوم طرف ته چې د جومات دروازه و هغه طرف ته دې شو کتو، نو سیلۍ را روانه وه، نو دا ګیره وله اوچته کړه، دا مخ یې وله پې پټ کړو. دی د ګیرې حال دی او د سر د ویښتو دا حال دی. خو دا د ګیرې دا ویښته دا د عبادت دی، د دې به تپوس کیږي، او د سر دا ویښته د دې څه تپوس خو نشته چې بیا ته یعنې که د سر د ویښتو دي چې د کمالي خبره د دې ډمانو چې څومره ښایسته ویښته دي ځکه چې دوی ټول عمر دغه کار دی، ویښته کته کوي او بره کوي، کته کوي او بره کوي. بلکې د دې دپاره دوی دا خبره ما اورېدلې سړی حیران شي، وایي دا ویښته دوی په هر نایي او په دغه باندې داسې نه واړه کوي، د دې دپاره خصوصي د انګریزانو د ملکونو نه نایان راځي هغه وله واړه کوي. خو څه ویښته یې ډېره مزداري څه مؤمن چې د څه خیال ساتي. ګوره علماو مسلې لیکلې د څه شي، وایي تیل لګوه په ګیره چې څه شي غټه شي، دمان د دغه سر د ویښتو غم وړي دي، نو مؤمنان هغه د ګیرو هغه ویښتو غم وړي وي. الله سبحانه وتعالی زموږ ځوانانو له توفیق ورکړي چې هغوی دا ګیرې پرېږدي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. والله اعلم. ښه دا یوې خور تپوس کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالات کې نو په دغه ټیم کې دا ویښته لرې کولی شي د بدن نه یا نوکونه واړه کولی شي او که نه. دا ډېر ښکلی سوال دی او ډېره ښه مسله ده. بله چې ورور ما باندې بله ملاحظه وکړه، ما ته راورسېده بیا چې ته ډېر ښه بیانونه کوې، خو دا بعض مسلې ته ډېرې واضح بیانوي او دا بیانونه ښځې موري وایي. نو زه خو دا مسله بیانوم د ښځو لپاره، دا مسله سړو ته خو نشتي، چا ته بیانو؟ دا مسله خو د ښځو، نو خو پرېږدي چې ښځې واوري که نه. او دا غټه مسله ده. غالبا زموږ زنانه د هغوی په زړونو کې دا زموږ د زنانو غالبانو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې د حیض په ورځو کې ویښته نشي لرې کولی، نوکونه نشي واړه کولی، اوبه به جسم نه وړي، او دا ټول وهمیات دي او پالتو خبرې دي. او د دې دپاره چې دی نو دغه هم ذکر کړي دي بعض خبرې، وایي که څوک دا چل کوي نو د قیامت په ورځ به دا پلیتي، یعنی دا حیض دا پلیتي چې کومه ده دا به پې بیا الله ولګي او دا به ترې نه پاکېږي او دا به د همیشه لپاره داسې دا قیسې به جوړې کړي، او دا ټول پالتو خبرې. بلکل زنانه د حیض په ورځو کې ویښته هم لرې کولی شي د بدن نه، او نوکونه هم واړه کولی شي، او د جنابت غسل هم کولی شي. نو چې سړی ما ته وایي چې حیض کې جنابت کوم ځای کې راځي؟ راځي که نه راځي؟ نو کوروالی ورسره څنګه کوي؟ خو حیض کې ده، او جنابت خو د کوروالي د لاسه راځي که نه. او داسې کیدی شي چې د حیض د راتلو نه مخکې جنابت راغلی او حیض راشي، دا خو صحیح شوه. خو بل یو حال هم شته، احتلام ورته وشي، احتلام اوس یو زنانه ته وشي په خوب کې او په هغې باندې غسل لازم شو، دا به لامبي که نه به لامبي؟ لامبي به. نو زنانه د حیض په ورځو کې لامبلی هم شي، سر هم لمدولی شي، ویښته هم لمدولی شي، د جسم د سیسې نه ویښته لرې کولی شي، او نوکونه هم واړه کولی شي. والله اعلم. دا ورور تپوس کړی دی چې آیا زنانه د جمعې په ورځ چې د جمعې د منځه دپاره کوم بانګ ویله کېږي د هغې نه بعد اخیستل خرڅول کولی شي او که نه؟ الجواب، د دې یو نیم کس ته د سوال نه پته لګي ډېر پوه سړی دی، او د بعضو د دې سوال نه پته لګي چې نه څه دی. ځکه د امام صاحب رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هغه درس کې ناست نو یو کس راغی، وایي یو قیمتي چوغه یې اچولې وه او یو غټ پټکی پسې تړلی و. نو امام صاحب وایي که چې دا څوک عالم دی د بلې علاقې نه راغی، نو په هغه ورځ د امام صاحب په خپو باندې دړو، نو به یې درس کې د خپې غځولې وي. نو چې دی ولیدو یې خپې راټولې کړې، عالم دی و بهر نه راغلی دی، ادبا او احتراما. هغه خلکو به د دین ډېر قدر او احترام کوو.
بیا په اخر کې امام صاحب که څوک سوال کوي هغه زه سوال کوم امام صاحب زړه کې راځي الله دې خیر کړي د سوال به خطرناک څنګه چې لباس خطرناک دی ناغه دا سوال وکړه کې دا سوال هیڅ خبر ده صحیح دی چې روزه ماتي ټیم څه دی یعنی روزه کله ماتول پکار دی امام صاحب وایي چې نور ډوب شي چې کله نور ډوب شو نو دا د روزې د ماتولو ټیم شو وی امام صاحب کچرته د نور ډوب نشي نه بیا امام صاحب په وغځولې په موږ باندې دومره تکلیف چې تیر کوم چې غټ سړی راغلی دا اوس سوال شو چې نور که بالکل ډوب نشي نه بیا نو داسې چېرته کیدی شي چې نور نه ډوبېږي د دې بعض وروڼو دا سوالونه ډېر مزېدار دي لکه اوس د دې وروڼو دا سوال چې زنانه اخیستل خرڅول کولی شي او که نه مطلب ده چې دی په دې پوه دی چې سړي نشي کولی په قرآن کې دا دي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه یا ایمانونو کله چې جمعې د مانځه دپاره اواز وکړی شي یعنې بانګ وویلی شي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع مانځه له ځئ او بیع او خرڅول اخیستل دا څه شو دا منع شو دا نشي کولی دا حرام دی خو په دې کې هغه خلک داخل دي چې په چا باندې د جمعې دا مونځ دا پې فرض دی هغه پکې داخل دي هغوی باندې دا کار حرام دی او چې په چا باندې د جمعې مونځ لازم نه دی نو هغوی لپاره اخیستل خرڅول څه دي جایز دي مثال زنانه یا ماشوم یا مسافر په سفر باندې نو په دوی باندې جمعې مونځ خو لازم نه دی که نه نو دوی دا کار کولی شي خو دلته یو فایده ته ذکر کوم هغه ده که په دې زنانه پسې یو کس راغی او دې څه سامان خرڅو او دا سړی ترې اخلي او په ده باندې د جمعې مونځ لازم دی او دا ښځه پرې دا سامان خرڅوي نو دواړه ګناهګار دي سړی خو په دې ګناهګار ځکه چې دی خو منع دی نه زنانه په دې ګناهګاره شو چې دا ورسره په دې کار کې شریکه شو مرسته ورسره کوي په دې ورسېږي که نه والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې یو امام دی چې کله هغه طهارت حاصلو نو په اوبو یې طهارت نه دی حاصل کړی تیمم یې کړی دی آیا په ده پسې هغه خلک مونځ کولی شي او که نه کوم چې طهارت په اوبو حاصل کړی لکه امام څه کړي دي تیمم یې کړی دی او شاته خلکو څه یې کړی دی چاردام یې کړی ښه باقاعده په اوبو سره د دوی مونځ په هغه پسې شاته کېږي او که نه الجواب چې بلکل کېږي په دې کې دې څه حرج څه کې څه خبره ده په تیمم سره چې کوم طهارت حاصلېږي په هغې سره انسان هر عبادت کولی شي نو بلکل د دې امام اودس هغه څه دی هغه صحیح دی په ده پسې دغه خلک شاته مونځ کولی شي کوم چې د طهارت په اوبو سره حاصل کړی دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی داسې ووایي چې زه زر پیرې قسم خورم زر پیرې چې زه به دا کار نه کوم او بیا یې وکوي نو په ده باندې څو کفارې دي تاسو وایي ولې یو دا عدد زر قسم نه شو نه درې یو ثابتي دا قسم زر دام یو کی وجه څه ده نه د یو کار دپاره ویلي الله سبحانه تعالی زموږ د ملګري او د دې مشر په ژوند کې برکت واچوي په ډېرو ځایونو کې د دې هلکانو نه مخکې یو جواب راکوي او ډېر داسې سوالونه چې زه وکړم چې دې جواب کړي څوک ملګري رانه کړي خو دوی راکوي نو الله جل په علم کې مزید اضافه ورکړي دی جواب دی چې دا قسم د دې لپاره یوه کفاره ده وجه دا ده چې د کوم کار دپاره قسم خوړل هغه یو کار دی لکه دې قسمونه زر خوري او یو لاک خوري خو دا به څه حسابېږي د یو قسم دی نو په ده باندې یوه کفاره شوه والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې اوس مقیم سړی دی یعنې په خپل ځای کې دی په سفر نه دی او دوه مونځونه یو ځای کې نو دی به بیا د سنت په څه طریقه کوي د مانځه نه بعد چې کوم سنت او په څه طریقه کوي الجواب لکه اوس یو سړی دی مقیم دی موږ به وایو چې د باران د لاسې دوه مونځونه څه کړو هغه یو ځای کړو ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن نو دې چې د دوه مونځونه یو ځای اوس د ماسپښین
او مازدیګر یو ځای کړو نو خو واضح دی چې د ماسپښین سنت هغه مخکې وشو مخکینی سنت مخکې وشو وروستنی سنت به کله کوي د مازدیګر د منځه نه بعد مازدیګر مونځ یې وکړو که نه د دې نه بعد به بیا دغه سنت کوي ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو نو چې کله دی سلام وګرځي د ماسخوتن د منځه نه نو بیا به دی څه کوم سنت وکړي د ماښام هغه به وکړي بیا به د ماسخوتن هغه سنت وکړي او بیا به څه وکړي بیا به پسې ویتر وکړي په دې طریقې سره به دی سنت کوي والله اعلم دی ورور شو سوالونه کړي دي یو کس دی چې د هغه د مور خفه وه او هغه مړه شوې ده او اوس د ده د کور ډېر بد حالات دي رزق ډېر تنګ دی او ماشومان بچي دي د دپاره څه کول پکار دي چې حالات یې بدل شي جواب دا داسې حالاتونه دی الله سبحانه وتعالی موږ ساتي چې د یو سړي نه مور پلار خفه او په حقه حال کې دې مړه شي لکه چې دی د قبر پورې د زنکدنه پورې د ساه وتو پورې به دې ځان ملامته کوي او څه کېږي پکې داسې نه لکه داسې پکې څه نه کېږي چې دا راپاڅي او دی ته معافي وغواړي او هغو ته ووایي چې ورته موږ معاف کړی او په دې کې یو روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو کس مړ کېدو او ملګرو ته کلمه ویله خو کلمه یې نشوه ویلی هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي رسول صلی الله علیه وسلم لاړ رسول صلی الله علیه وسلم مور اشتیا وایو یا رسول الله اشتیا چې رسول صلی الله علیه وسلم د نور بوډۍ مور ناسته وه څه وه بوډۍ ده تې خفه وه مخ یې اړولی و او د زوی په دې خبره رسول صلی الله علیه وسلم معافي کړه نه یې معاف کړو بیا رسول الله صحیح ده اور ته به لاړ شي نه نه یا رسول الله نه یعنې خفه شوه چې څنګه دې ده وویو هلته هغه کلمه ووایي نو کلمه ورته نصیب شو نو دا همه خبره یې د ساتئ چې کله یو سړي د مور پلار خفه که نه الله ورته د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق نه ورکوي نو بیا د کومو نه چې په هغه حال کې تلي ما ته پته چې دې ډېر غټ سوچ او فکر به یې د دغه ورور سره چې اوس زه څه وکړم نو اوس دا کول پکار دي چې د دې ګناه توبه هغه ته الله سبحانه وتعالی طرف ته رجوع وکړي وجاړي بار بار الله نه دغه سوال وکړي چې الله ما معاف کړه دا خطا زمانه شي دا ګناه زمانه شي په مخه یعنې دا خپل یو طریقه جوړ کړي چې دعا غواړي دا پکې غواړه او الله مهربانه باچا دی ور دي بخي دویمه ده چې دغه مور چې کومه وفات شوې ده او د ملګري نه خفه وه د هغې په نوم باندې د خیر کارونه وکړه د هغې په نوم باندې چې ته صدقه جاریه د هغې په نوم باندې بل څه داسې خیر او ښېګړې کاري نو هغه وکړه درېیمه ده چې الله سبحانه وتعالی د ټول کورنۍ رجوع کوي چې د کورنۍ حالت ټول خراب دي نو ټول دې الله ته رجوع وکړي او عبادات ته نه پرېږدي د منځه اهتمام دې کوي بچو له دیني تعلیم ورکوي نو انشاءالله په کور کې به برکت راشي او دا ټولو ته نصیحت دی چې مور پلار مخه په کوي ځکه چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي داسې هم کیدی شي چې تا نه لاړ شي دا غټه خبره ده او داسې هم کیدی شي چې ته ترې لاړ شي په داسې حال کې چې تا راضي کړي نه دي او ته مړ شو دا هم ګوره د سوچ خبره ده لکه یوازې دا د سوچ نه ده چې مور پلار مړه شي او زما نه خفئ دا هم د سوچ خبره چې ته مړ شي او تا راضي کړي نه یي نو ستا له طرف نه به څوک راضي کړي دویم سوال دی رور دا کړی چې کله مړی وشي او بل انسان د هغه دپاره دعا کوي لاړ شي دعا کوي تعزیت دپاره نو په څه طریقه به کوي په دې طریقه به کوي چې دعا به کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته دی چې هغه تعزیت له تللی دی ډېر خلک وفات شوي دي په هغه وخت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره دعاګانې غوښتي دي خو په یو ځای کې دا نه ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې لاسونه اوچت کړي وي دریم سوال دا دی چې یو سړی څه شي ته ګوري یا ګپ شپ لګوي د زنانه سره او د ده نه مني لاړه شي نو آیا غسل پې لازم دی او که نه یو مني تلی او یو مزي تلی مزي هغه سپینو اوبو ته وایي چې سړي ته احساس هم د هغې د وتو نه کېږي ما ته داسې ښکاري چې دا رول د دغې تپوس کوي ځکه چې سړی د خپلې زنانه سره ګپ شپ لګوي
یا که داسې والعیاذ بالله چې ته یو فحش تصویر یا څه شي ته وګورې نو دا مزي اکثر د سړي نه ځي، نو د دې سره غسل نه لازمیږي، صرف اودس به کوي بیا او دغه ځای به وینځي په کوم ځای چې مزي لګېدلې ده او عورت به خپل وینځي. او که دی چې نه مني تې تلې ده نو که دا مني تې تلي او سره د خونې تې اغستی او مني تې وتلي نو بیا پې غسل څه دی؟ بیا پې غسل لازم دی. والله اعلم. ګوره غوره طریقه دا ده چې کوم خطیب خطبه وکړي چې هغه امامتي وکړي، او دا جایز دي چې خطبه یو کس وکړي او امامتي بیا بل کس وکړي، خصوصا په هغه حالاتو کې لکه د دې نه به عادت او روټین نه جوړی په مخ. کله نه کله داسې وشي چې هغه کوم چې اصلي خطیب دی هغه بیمار دی، لکه مانځه ته ودرېدی نه شي یا تلاوت نه شي کولی، بله څه مشکل دی ورته، هېڅ خبره نه، خطبه دې هغه وکړي او بیا دې مانځه ته بل کس ور مخکې شي، خو د دې نه عامه طریقه هغه جوړول نه دي پکار. الله اعلم. دا مسله خو موږ مخکې بیانه کړې ده بار بار چې د مزی په دې مسله کې الله سبحانه وتعالی د اسانتیا ورکړې ده چې په دې باندې صرف اوبه ونولې دا کافي ده. لکه کوم ځای چې ته د ښکاره شو چې دغه ځای باندې د اوبه لګېدلي دي د مزی ده نه په هغې صرف اوبه ونوله نو دغه ځای څه شو؟ دا صفا شو. وجه د هغې دا ده چې دا داسې مسله ده چې سړو ته ډېره راځي، او خصوصا هغه سړي ته ډېره راځي چې د هغه شهوت ډېري نو هغه ته دا مسله ډېره راځي. نو که بار بار ورته سړی چې دا کپړه به نه چوړی او مږې به او ایس وینځي داسې وینځي نو بیا به ورته خبره ګرانه شي، نو ځکه شریعت په دې کې دغه اسانتیا ورکړې ده. والله اعلم. د چا کار جایز دی؟ د دې چا چې بچی شوی دی که نه د دې انډیوالانو دا کار جایز دی او که نه؟ نو دا نه ده په کار دي. دا عقیقه چې ده د ماشوم په پیدایش باندې د دې کول په کار دي، الا دا چې هغه انسان چې د هغه طاقت نه وي په هغه دا نشتي، نو بیا دا ملګری په دې باندې مجبوره کول نو دا زیاتې دی چې تا ته پته وي چې وایي د دې غریب سره څه نشته او ته پورې نښتی او نښتی، اخره کې هغه مجبوره شي او دا غوښه راوړي او پته نه شي چې دا خوري دوی په څه دغه باندې خوري. زه خو خپل ځای چې یو سړی ووینم چې زړه یې نه کېږي یو کار ته حالات یې خراب دی، زه به په زور اشاره وکړم بیا به خورم څنګه؟ او دا غریب د کور خرچه نشته یا په قرضې دي یا په ډېرې مسلې، او زه دې ته ناست یم چې د ده دا ګډ دې راوړي چې زه ته یو دوه نوڼۍ واخلم یا غوښه ترې وخورم، نو داسې نه ده په کار. حالاتو ته کته په کار وي. کله نه کله دا انډیوالان د ملګري زیاتې کوي په ملګرتیا کې او په انډیوالۍ کې. د الله سبحانه تعالی نه یېره په کار ده، په هر حال کې عدل او انصاف په کار دی. که په تا باندې راشته به وکړي داسې قرضې د باندې غریبي کور نه ټلیفون کوي زموږ خرچې نشته او تا دلته ملګري وي ګډ راوړه الله علیک. والله اعلم. دا غوښه دا غوښه نه ده حرامه، خو موږ د دې کسانو خبره کوو دا څوک چې دا په ده باندې زبردستي کوي او مجبوره کوي دوی له نه پکار. ستاسو سوال دی؟ لکه الله به دې تپوس کوي او که نه؟ دا ښکلی سوال دی چې مور پلار یو بچی وبخي. په دواړو حالاتو کې که دا بچي د الله نه بخانه غواړي او مور پلار یې وبخي نو د ده خبره بلکل ختمه شوه. یو حق د الله دی نو بل حق د مور پلار دی، نو دته د مور پلار حق مو بخلی شو او د الله حق او ته مو بخلی شو. او دا کم چې مور پلار بخلی دی او د الله نه بخانه نه ده غوښتې نو په ده باندې د چا حق پاتې شو؟ د الله حق پې پاتې شو. صحیح ده چې مور پلار خو زړه کې نرمي ده وي موږ بخلی، خو الله خو به دې تپوس کوي چې تا ته خو ما ویلي چې ښه ورسره کوه تا ولې نه دي کړي ښه؟
نو هلته د امام شو او د چا حق په پاتې شو؟ د الله حق په پاتې شو. والله اعلم. صحیح خبره ده. د سلفونه د ډیرو سلفونه نقل او د امام مالک رحمه الله هم نقل هغوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د دې مثال دغه کشتۍ ده کوم چې نوح علیه السلام چې څوک دې ته ختلی دی یا بچ شوي دي چې څوک پاتې شوي دي تباه شوي دي لکه د نوح علیه السلام نه چې خلک پاتې شوي تباه شو. دا خو واضحه خبره ده. موږ د دنیا ته راغلي د الله د بندګۍ دپاره په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو جو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دې پرېښودې نو کامیابي به د کوم ځای نه راشي؟ بیا خو تباهي ده. والله اعلم. امام مالک ته امام مالک ابن انس او یو دی انس ابن مالک. دا څوک دی انس ابن مالک؟ دا د رسول خادم صحابي دی انس ابن مالک رضی الله عنه. او دا امام مالک ابن انس. دا امام مالک ابن انس دی. والله اعلم. چې جایز دی که نه؟ نه لکه د څه وضاحت وکړي چې دا کار واجب دی او که نه مخکې کېده په کار دي د یوسف ته او که نه؟ او داسې سوال دی چې یوسف کې ځای خالي پاتې شي د دې خوا کس به د دې خوا کېږي او که نه؟ د شا نه به یو کس مخکې کېږي او که نه؟ نو په مانځه کې کله ناکله دا خوځېده د خپل ځینه واجب شي لکه خوځېده د سب ته پوره کولو دپاره. اوس حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم سوی وایي سپونه برابر کوي خپې د خپو سره ولګوي او اوږې د اوږو سره او که داسې نه کوئ الله به ستاسو په زړونو کې اختلافات راولي. نو مطلب دا چې دا کار څه دی؟ لازم دی. نو چې لازم دی او په منځ کې ځای خالي شو نو ته به ورته اخوا شي او که نه اخوا کېږي څوک د عباس داسې عباس پکې وایي دومره کلک به ودرېږي چې د خپې نه لاندې د سیلې هم تېره نه شي داسې ولاړ به که هر څه کېږي هر څه چې کېږي ولاړ به. نو دا غلطه خبره بلکې دا صف پوره کول څه دي؟ دا واجب دي دا لازم دي. والله اعلم.